यो मिनट भी हमका प्रेरणा दुका खान साहब जुड़ा नहीं दाता सो याद लरस्ता है तो खान साहब खाली ऑर्डर इंतजार रहे नोर बता सो गोरे इंशाल्लाह यो जहान मने ना कहू जी खबर कहूँ जी ग्रान इज्जतमंद खबर कहूँ कसं पंजाब फूट पर मुंग नाडर जातो या दे बेशे तोप दे वाजी या दे सचने ये वार के पिकेट में सलाम दे सलाम सलाम जका दी के पजोर यार शहरा नीम खैरावल हुकूमत जोड़ का पाकिस्तान पर बर्बादी के दग खानदान डेर घट लास्ट मत स खतरा शते द मौलाना फजल रहमान ना او د موجوده سیټ اپ نه اجي ګران عزتمند دلته کې زمون سره عاصم مسعود صاحب زمون د کې پی میلما ام پی ای دلته د اړیاله جیل نه بهر موجود دي او تاسو ته پته ده د ظلم نظام د اجازه چاتم د میلاویدو نشته خو دلته کې ورسره وسره زمونګه سالار خان موجود دی د وزیرستان جی اول خو وځ په دی وایم چې چاته ټیټ نشي سالاره ملګری دی یو او عمران خان ملګری دی یو خبره داسته دلته ډیر خلک یا راځي یا نه راځي خو زما سنټر صاحب زما ماما دوست محمد خان سنټر او د بچای آصف خان ماشاءالله ای کوټ ته دا ډیاله د ګرمي وینه د ټولم دی زه یو ورته سلامي پېښ کوم چې دای په هر پروګرام کې مونږ ته راځي هو او هر قسم امداد الله غوا د دروغه خلنه نه ده کړه د سره کوي نو په دې زده ته خر مقدم وایو او اصل د زمانه نه د خان صاحب په میژن کې د باباجي دوی وړي کې وی ور سره وی دوی په دې پالټي کې د پالټي په مخ یوړه ماشاءالله وزیرستان کې مونږ ام پی ایس سیټ وګټو خو زمونږ ورکر ډیر زیاتو زما وټر ډیر زیاتو خو بیا موږ سره چکر کې لیدو خو لیکن چکر مونږ ور نکو ها درته وایا دا څونه منډې تړلې چې کوي ځا ام پی ایس ام ان ایس چې دي هغه خو بیا بینیفیشري وي کنه خامخا یو ریسپانسیبিলিټي میلاوي نو درته وای تاسو به کومه تم راځي چې تاسو ته د ام پی ایس سیټ میلاو شي د ام ان ای میلاو شي یا سېنیټر به جوړ کړي شي څه وجه الله اکبر ادا زړګي سیټ تای سیټینا په مدا سے خل په کې نه لکا چاغا په هر شي پويږي دا د زړه سیټ تای چې پناستیم د خان صاحب جنون دی محبت دی او نه ان شاء الله سنټری دو هغه د ما چاچا دی نه امین توف دی نه ام پی توف دی جنون دی خلک محبت تیرا سره دستا څنګه چې ما ته داسې ګلونه ګرځي بیا زه خوشحال وم چې په مونږ چکر وایي زمونږ د علاقې خاصوص دی زما علاقه ورانه د ام پی ایس صاحب زما د علاقې والا ویلار دی د دې مځکې ورانې دي د دې کورونه وران دي د دې یو خو ام پی ایس زه به هل فندا خبرې کول غواړم چې دا یو واحد دا کس دی چې دا د مالدار کورنۍ نه دی او چې د پلار نیکه څخه ګټلی واغه شکر دی د خرڅ کړي دی ارڅ کنه خپل کاروبار هم نشته اکثر چې ورته خبر او کما چې په موټر سایکل را روان یم موټر سایکل کې تیل نشته یا د چا سره را روان یم دا مشکلات تینو دی سالار خان تاسو د علاقې یو داسې کارکون دی چې بیلوست عمران خان صاحب سره ولاړ دی سویل غواړي سره دا هیڅ شک نشته سالار خان غو ورکران وجنه د مونږه لیډر دمره مشهور لیډر دی او د مونږه مینه هم د خان صاحب سره دغه د ورکرانو لاس ده او تاسو خبرو کړه سالار خان غو کسان ډیر کم ملويږي په پارټیانو کې پولیټیکل پارټیز کې اور پدغ بنه اور خان صاحب هم داسې یو درویش غو کسته چې ټول ورکران دای پیژني ځکه دا کسان چې دي کنه خان صاحب ته هر لیول ته تیار دي بل سالار مونږه ور کړی نه دي خدای دا مونږ ته وس راکړي او ان شاء الله ډیر زر به علاقې کې هم د کارونه هم کېږي کومه نو کاري راځي اب هم مګر ورکر با په صحیح مانو کې ایڈجسټ کېږي او الحمدلله شروع شوی هم دي ورکران ته نه ایڈجسټ کوي مننه کوولې چې حقیقت ته هغه حقیقت وینا کوم دا زما رورم دی او دوی ټول چې دي دلته کې راځي خو سالار خان چې دی کدلته کې بعض وخت احتجاج نه ویني واسي راوځي نو ابل ورځ داسې چل شو ماته کالو کې راشه ای کوړه چې زه ای کوړه لاړم نو دی یوازې او زم یوازې نو مې دیم لیونه او زم لیونه نو بیا د اسلام آباد پر روډونو سخت ګرمۍ کې ګرځېدو خو بهر حال دا د دوی د زړه مینه ده او دغه شانتي د پی ټی آی کارکونز دي چې د عمران خان صاحب سره په خطوګه باندې ولاړ دي او د مینې نه ولاړ دي سرګي د پنجاب ګورنمنت کې تاسو ته پته ده چې یو نومو جنا کارډیولوژي هغه چې د مریم نواز صاحب د هغې نوم چینج کړ او د هغې نوم یې کېښود مریم نواز کارډیولوژي څه ویل غواړئ دا خو څه به وایم مطلب چې دا المیه ده دغه ملک چې اوسه پورا 78 ایئرز وشول رومغه دغه نه روونه وته او کله درې کله پورا یو کله درې کله بل او دغه ډېر غټ حکومت وکړو او د پاکستان په بربادي کې دغه خاندان ډېر غټ لاس ته او تاسو بیا ګورئ چې کوم ځکه مونږ ولاړیو دا څه وجه ده چې پنجاب کې کوم د مونږ ورکرانو سره زیاتی روانه دي او کوم د نوم کې چې کسان په زراونی ولې دي ډېر کسان چې کوم بار غلي دي هپیټایټس وجه نه مړ شول اب مونږ به تاسو سره لیست شیر کوو
نو دا بیا په یو ملک کې دوه دستور چې وی کنه همیشه نامنظوري او تاسو به ګورئ چې الله تعالی به دغه لارو خوي چې کوم دغه ډیزرو کوي سر جی د کې پی نه اکثر تعداد دلته د ایم پی ایز ایم ان ایز اکثر وی خو نن ماشاءالله صرف یو ایم پی ایز ما سره چې کوم ولاړ دی د موجود دی وزیران او دا ټول دا مصروف دي نن نشته د عمران خان صاحب لپاره دا وی سره ټایم نشته جنن نه عمران خان باندې ټول ډېر سخت تړلې دي دا اوس سره موجود نه دي خو دغه همیشه د خان صاحب आवाज اوچت کړی دی او د خان صاحب د اشاره موږ انتظار کوو خو سن په جیل کې موږ ور پریدي نه ان شاء الله خان صاحب ته 10 منټ ملاقات وشي کنه صحیح ملاقات او هر شی به ټیک ټاک شي او دا نور کسان نه غواړي چې خان صاحب موږ ته ډایرکشن راکړي چې څه پکار دي تاسو به ګورئ دا حکومت نه یو منټ به موږ پرې نه دوه خان صاحب جوړ نه دا تاسو یاد لرئ نو خان صاحب خالد آرډر انتظار لري نور به تاسو ګورئ ان شاء الله یو جهان مننه کوو جی خبره کوم جی ګران عزتمن خبره کوم که څه 50 فوټ په مونږ نه ډېر زیات وو یا د بېشتوب د وجې یا د څه نه یې وړ چې پکې ته مې سلام دی سلام یې ځکه دی چې په زور یا شهره نیم خیر راوړل حکومت یې جوړ کړ او دا حکومت لنګول نه دي پکار حکومت ته څه خطر شته د مولانا فضل الرحمن نه او د موجوده سیټ اپ نه کاری داسې نه جی مولانا صاحب پرون کلیئرلی ویلی دي نن به بیګا بیان هم راشي چې موږ هیڅ داسې سب پلان نشته چې موږ د کوم ګورنمنت ته د خلاف موږ بل څوک سپورټ کو دغه حق ته خلکو منډیټ ورکړی دی and we have nothing to do with الیمین on this party no صاحب دغه د ایسه داسې پلان نشته کوم چې ماته انفارمیشن دی او هوپفلی بیګا پر دا خبره په سر پریس ریلیز را بام چې د پارټي دغه موقف شي کولای ان شاء الله Thank you.